د عددونو په کرښه زرغون ټکی و پر شپږ کسر ته بوځئ. تاسو ویډیو ودروئ او تاسو په دې کرښه باندې ګوته کېږدئ چې دغه و پر شپږ کم ځای کې راځي. موږ راځو ګورو چې موږ ته ویلي چې صفر نه تر دغه ټکي پورې دا ټول واټن څومره دی؟ 1 پر شپږ دی. نو دا دې ځای نه دې ځای پورې شپږمه برخه شوه. نو دا ټول واټنونه سره مساوي دي. نو دې ځای نه دې ځای پورې 1 پر شپږمه برخه، بیا دې ځای پورې 2 شپږمې برخې، بیا دې ځای پورې 3 شپږمې برخې، او بیا دې ځای پورې 4 شپږمې برخې، او بیا دې ځای پورې 5 شپږمې برخې، او بیا دې ځای پورې 6 شپږمې برخې، او بیا دې ځای پورې 7 شپږمې برخې. اوس راځو موږ دا شمارو. دې ځای نه دې ځای پورې 1 2 3 4 5 6 7. دا ټولې شوې 7 شپږمې برخې. دا ځای زموږ ځواب دی. ښه، د عین معنا د پیدا کولو لپاره موږ سره نورې لارې هم شته. لکه دلته چې موږ ته وایي د عددونو په کرښه کوم ټکی په 9 پر 4 عدد باندې پروت دی، او موږ ته وایي چې دغه دریو ځوابونو کې یو ځواب په نښه کړئ. نو تاسو ویډیو ودروئ او د سم ځواب پیدا کولو کوښښ وکړئ. ښه، نو راځو موږ دا په ګډه سره ګورو. په دغه الف کرښه کې ګورو چې د صفر نه تر 1 پورې دا ټول واټن په څو مساوي برخو ویشل شوی؟ په 4 باندې. نو دې ځای نه دې ځای پورې دا 4مه برخه ده. اوس راځو ګورو چې دغه ټکی په کوم ځای کې پروت دی. نو دا 1 پر 4 2 څلورمې برخې، 3 څلورمې برخې، او دا 4 څلورمې برخې، 5 څلورمې برخې، 6 څلورمې برخې، 7 څلورمې برخې، 8 څلورمې برخې، او 9 څلورمې برخې. یا 9 پر 4 دلته راځي او دلته ټکی دې ځای کې ایښودل شوی. نو دا ځواب سم نه دی. راځو ب برخې ته. دلته موږ سره د عددونو په کرښه دلته ښکاري چې دغه صفر نه تر 1 پورې یا یو پوره عدد چې دی دا په 1 2 3 4 5 6 مساوي برخو ویشل شوی. نو دې ځای نه چې دې ځای پر لاړ شو دا موږ سره شپږمې برخې شوې، بیا 7 شپږمې برخې، 8 شپږمې برخې، او 9 شپږمې برخې یا 9 پر شپږ. دلته 9 پر شپږ دی، 9 پر 4 نه دی. نو دا ځواب هم سم نه دی. جیم ته راځو. نو ښکاري چې همدا ځواب به زموږ سم وي، خو راځو موږ دا شمارو. دلته ښکاري چې صفر نه تر 1 پورې یا د یو پوره عدد په څو مساوي برخو ویشل شوی؟ 4 پورې. نو صفر نه چې 1 ته ځو دا 4 څلورمې برخې شوې، بیا 5، بیا 6 څلورمې برخې، بیا 7 څلورمې برخې، 8 څلورمې برخې، او 9 څلورمې برخې یا 9 پر 4. نو همدغه جیم ځواب زموږ سم دی. همدا موږ په نښه کړو. راځو وروستي مثال ته. دلته وایي د عددونو په کرښه کوم کسر د الف په ټکي باندې پروت دی. تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. ښه، نو ګورو چې دلته د صفر نه تر 1 پورې یا یو پوره عدد چې دی په څو مساوي برخو ویشل شوی؟ 1 2 3 4 5 او دې سره 6. نو دا هره یوه برخه شپږمه برخه ده. نو شمارو دا 1 شپږمه برخه، 2 شپږمې برخې، 3 شپږمې برخې، 4 شپږمې برخې، 5 شپږمې برخې، او 6 شپږمې برخې کوم چې مساوي کیږي له 1 سره، او ورسره دا 7 شپږمه برخه. نو دا شو موږ سره ځواب 7 پر 6.